د سکول والا چوړیل په سنجاني کلي کې یوه ورځ ګل مکۍ ماشومه اسکول ته روانه وه او په دې کې چې څنګه سکول ته ورسېده او هغلته وردېده نو په دې کې یوه چوړیل خواته راښکاره شوله او هغه جینۍ وایي هرې مورې ما بچ کئ دا خو چوړیل راووته او زه خو سکول ته را روانه وم زه خو سکول ته او هغه سکول والا چوړیل دا ده ما بچ کئ نو په دې کې ورته هغه چوړیل وایي تا زما نه هېڅوک وس نشي بچ کولی هېڅوک او زه به تا خورم زه تا داسې نه خورم تا زما نه هېڅوک هم وس نشي بچ کولی نو په دې کې هغه ګل مکۍ واپس شي او منډې وهي د هغه چوړیل نه وتښتي او په دغه لار کې یو بابا هم ناست وي اوکاش بابا او هغه بابا هغه جینۍ ویني او ورته غږ کړي چې خواله مې راشه او هغې خواله تللی وي او هغه بابا ورته وایي هرې لورې ته ولې داسې پریشانه یې او داسې په منډو را روانه وې ولې هم ماته قیصه وکړه اخره څه چل شوی ده چې ته دومره پریشانه یې او را منډې دې وهلې نو ماته خبره وکړه که نه نو په دې کې ورته هغه ګل مکۍ ټوله قیصه وکړي چې دغه رنګې سکول ته روانه ومه او په دې کې راته د سکول مخې ته یوه چوړیل راووته او زه ترې واپس راوتښتېدم نو هغه اوکاش بابا ورته واپس وایي هرې لورې داسې ښه ده ما د دې ټول کلي خلکو ته ویلی ده چې دغه اسکول ته څوک مه لګئ دغه اسکول کې چوړیل ده چوړیل او تاسو هم بیا هم دغه اسکول ته ځئ او تاسو مور او پلار لیږي چې تاسو توخرې ټول هم ختم کړي نو تاسو به ایله توبهګار شئ ایله داسې خو تاسو نه قلاریږئ د دې ماته حسان علاج معلوم دی حسان نو په دې کې دغه ګل مکۍ خپل کور ته تللی وي او دغلته مور پلار ولاړ وي او مور پلار ولاړ وي نو دغه ورته ټوله قصه وکړي چې دغه رنګه چلو او زه واپس رالمه نو په دې کې ورته مور وایي هرې لورې دا ښه ده چې روغه دې رالی روغه نور خو به هر څه کېږي خو ښه ده چې روغه دې رالی روغه دا دنیا د نور به هر څه کېږي او زه په تا نور سکول نه ویم دغې سکول ته دې نوره سرې نه باندې لېږم هم نه او کور کې کښېنه کور کې زما روغه خوښه روغه ځکه چې زه تا دغې سکول ته نوره نه لېږم دغې چوړیل والا سکول ته نو په دې کې ورته هغه پلار وایي هرې لورې دا څنګه چل دی چې هغه چوړیل مونږ چې ورشو مونږ یې نینو او ماشومانو ته راوځي نو دا څنګه چل دی څنګه ته ورېږه نن به زه د دې چوړیل ټول زور معلوم کړمه چې دا څنګه تاسو ته راوځي او موږ ته ځان نښوي نو دغه لور او پلار په دغه لاره روان وي او په دې کې ورته په دغه ځنګل کې چوړیل راښکاره شي او هغه چوړیل ورته وایي زه معلوم ده د سکول والا چوړیل زه به نن تاسو خورمه
نو هغه د ګل مکۍ پلار ورته وایي ارې چوړیل ته به نن زما زور وګورې او زه به ستا زور زه به نن تا ختمم او که ته به ما ختمې نن به ګورو ننه نو په دې کې ورته هغه چوړیل وایي ارې ته ما ختمولی نه شې او ستا پته به اوس ولګي اوسه او دغه ځای نه په جادو غیب شي او بل یو خوشي ځای ته لاړ شي کوم ځای کې چې حاصل د دغې چوړیل کور وي او ډېر سقا ځای وي او هغلته په جادو ویسي او هغلته او پنجره شان ځای کې بند کې ګیرچاپېرتې انګړ شاني او هغه چوړیل ورته وایي ارې اوس به زه ستا خوښه شم اوسه زه به تا اوس نه پرېږدم او تاسو دواړه به زه خورم دواړه ته زما زور ګورې که زه به ستا اوس باندې پته ولګي نو دغه د ګل مکۍ پلار ورته ډېر زیات منت وکړي چې ما پرېږده او په دې کې एकदम هغه اوکاش بابا راشي چې په دې کې څنګه هغه راشي او هغه एकदम د هغه پنجرې نه راخلاصي هغه ګل مکۍ او د هغې پلار او د چوړیل مخې ته ډایرکټ وردېږي او هغه چوړیل ته دغه بابا وایي ارې چوړیل اوس به زه ستا خوښ شم اوسه ته خو انسانانو له تباهي خوږو تباهي خو نو په دې کې پې دغه بابا د حیات الکرسي دم شوي اوبه ورولي او دغې چوړیل باندې एकदम اور بل شي او غرغنډې خیجي او دغه چوړیل ورو په ورو ختمیږي نو اخر ستا ایره شي نو دا وه د دې ځای پورې دا سټوري د سکول والا د چوړیل او د داسې نورو ښکلي سټوریانو لپاره که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړی په اول ځل یې نو زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ کنه زه تاسو ته وایم د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان